خان بابا هندکوان څوک دي؟ هندکوان څوک دي؟ زما په خیال په دې نوم کې خپل د دې هر څه ښکاره دي کنه، لکه دا یو د نوم چې دی نو دا یو پیژندپاڼه د دغې خلکو یا د دغې ژبې. زموږ مشرانو زه کله کله وایم چې یاره زموږ د مشرانو هغه قبرونه د ښکلولو قابل دي، نو مشرانو تر خپل حده پورې چې دی نو کوشش کړی دی چې موږ ته وښیي چې یاره څه دي، څنګه دي، څنګه نه دي. نو هندکو په مطلب دا دی چې د دې تعلق چې دی نو دا د هند سره دی، یعنی د خاورې خلک خپل نه دي که نه. دا د دې ژبې دغه تړون که تاسو وګورئ نو هغه د پنجابۍ سره یو قسم له د پنجابۍ لهجه ده، نو که تاسو وګورئ نو پنجابي هم د هند ژبه ده، د مثلا هندیانو ژبه ده. خو دومره یاد ساتئ چې په دې کې اکثر چې دی دا زمونږ چونکې د ښار ته راوستلی شوي دغو هغه هنرمندو، مونږ خو پښتنو چې دی نو د کسب سره څه دښمني غونته کې وه، نو د هغې د وجې نه چې دی نو بهر نه د هر قسمه کسب دپاره چې دی نو خلک به راوستلی کېدل، او دغلته هند کې چې دی نو دا کسب و زیات و، اوس هم ډېر زیات دی. مونږ خو چې دی نو هسې بس هغه دا خو د الله دی چې دی نو ترنګزو بابا سره او باچا خان بابا سره او دې ټولو سره ښه وکړي چې پښتانه ورو چې دی نو د کسب طرف ته مایل کړل، کنی نو حالات ډېر ګډوډو، کسب به چې دی نو پښتنو بالکل نه کولو. تاسو وګورئ په پېښور ښار کې وګرځئ نو د هرې محلې د یو کسب سره نوم تړلی دی، نو دا بهر نه راوستلی شوي خلک او د دې تاریخ هم د دې په دې نوم کې پټ دی، هندکوان. مونږ به مشرانو یا مونږ به دلته پښتانه چې دی نو دوی ته هندکیان وایو، هندکې وایو که نه. لکه ته چا نه د پښتنو کې چې ته پنجابي یا ته دا پنجابي وې نو هغه تعالی جواب کې چې نه هندکې مونږ د هند کې یو هند یو که نه، نو هندکې نو دا خلک بیسیکلی د هند سره تعلق ساتي. په دې کې ډېر خلک ماته اوس څنګه وایي چې یاره اکثریت پکې اوس چې دی هغه زموږ د پښتنو دی یا نورو خلکو دی، خو هغه د لږ داسې څه پکې داسې ځان پټ کړی هم دی داسې دغه لکه چونکې هند اکثر خلک چې دی نو هغه خو که راجپوت دي که براهمن دي وغیره هغوی خو خپل نوم دغه نسب نه بدلوي، کم چې دا لږ په خپل ذات خفه کېږي، په خپل دغه بدلي دغه خفه کېږي، نو هغوی ځان سره بیا چې دی نو لږ داسې دي خو هندیان نسلا، خو ځان سره چرته اوان ولیکلو، چرته قریشي ولیکلو، چرته دغه ولیکلو، هغه دوی ګڼل چې یاره دې کې به موږ ته لږ دغه وي. حالانکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره ارشاد دی چې چا د خپل نسب په ځای بل وښولو، بل قوم، بل پلار نیکه وښولو، نو هغه چې دی نو جنت په هغه باندې حرام دی، دومره حده پورې سختۍ سره دغه دی. خو چونکې دی مونږ په عوامي توګه په دې څیز باندې پوه نه یو، او د خلک چې دی نو دې نه خبر نه دي چې یاره اسلام هم د دې نه ډېر سخت منع کړي دي، دغه یې پې حرام کړی دی، جنت یې پې حرام کړی دی په داسې کس باندې چې خبري او خپل چې دی نو نسب بل وښیي، نو په هغه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا په مطابق چې دی نو جنت حرام دی. اوس مسله دا ده چې کومو خلکو ځان له نسب چې دی نو هغه بدل کړی دی یا دغه کړی دی، نو هغوی په دې نه دي پوه چې نن سبا خو ګوره نن سبا خو ډي ان اے هم پکې راوتی دی، ډي ان اے او د ډي ان اے کمال دا دی که نه چې دې کې ستا د نسلونو د سترګو د ګوتو د دې پورونو د هر څه چې دی معلومات دي ستا د جوړښت. نو ته یو پوهه سړی که زما په خیال په دې کامي دنیا باندې پوهېږي نو هغه چې صرف یوازې ستا سترګو ته مو ګوري که نه، سترګو د جوړښت ته وګوري، هغه ته کولی شي چې یاره دا د کوم سره تعلق ساتي. نو که ته ډېر ځان ته اوان یعنې عربي ووایې یا ځان ته چې دی نو بل څه ووایې که نه، خو ته غلطي کې نن سبا خو د هغې نه بیا نورو ورو د ډي ان اے دغه راووتو، تاثر راووتو. نو بده مرغه ډېر خلکو داسې دی چې هغه پردی نسب په ځان پسې تړلی دی یا ځان یې د پردي نسب سره تړلی دی
چې قطن په اسلام کې حرام دي او اسی هم چې دین دا د خپل قوم سره ته زیاتې کې ته کستا مشران چې دی هغه دغه کمزوري دغه ته ځان تکړه کا ته خپل نسب په یو طاقتور دغه باندې پیژنه زمونږ اکثر دلته کې دا هند دا دغه چې دا ځان ته چې هندکوان وای نو دې ځان سره اکثر چې دی نو اوان قریشي او داسې ځونی لیکلي دي نو دغه سترګو د چې موږ ګورو یا دغه ته ګورو نو پوه شو چې دا دغه دی خو بد مرغه هغه د دې شي نه خبر نه دي چې په دې خو نه کیږي کنه چې زب په یو دغه په سيزان اوتړم او زب اعلی نسل شم یا د شم د دې نه زما په خیال چې احساس کم تریم راخاره کیږي په موږ کې چې موږ د مهنت نه منډه دغه کوو اوس هغه وخت نه دی چې موږ بچ دینو یا مخکیم داسې نو مخکیم مشرانو پیژندل چې ځکه خو ما هوتا وي کنه مشرانو ډیر کمال کړی دی چې تا ته ویلي چې دا سړی او دا سړی تا ته پخپل دغه کوي چې زه د هند ما هند کو وان هند کې موږ ته هند کې د دې صفا ښکارا ده د دې جبو وګوره د هند سره تعلق ته مطلب د پنجابي وګوره د دې او د پنجابي یو دغه دی نو په خپل به تاسو ته دغه وشي چې دا د هند سره تړلي خلک دي او چونکه ډیر وختونو کې چې دینو هغه د روزګار د پاره او دغه د پاره خلک راوستل څه دغه نو په خیال بد خبره نو په خورم چې دینو د دا د مغولو په وخت کې د روزګار او دغه یو دغه لازم دی چې د حکومت په هند کې نو ډیر دي سيزونه دي چې دغه خو مثلا هم دغه دا خبر هم دغه دا چې دا خلک چې د هندي د خپل نوم نه د دې جبې دغه نه بالکل ښکارا ده چې د دې د جبې او د دې د خلکو د دې د ډي ان اي تعلق چې د هند سره ده او د دې په دا نوم کې هم د دې چې د پيژندګلو پټه ده هند کې هندکوان ښکارا اوس چې پکې کم زمونږ خپل پښتانه د ناپوهۍ نه وننوتي دي کم ترين دي کم جدون دي کم پلانې دي دنګړې دي کنه کم نیازي دي نو هغه وای خو ځان ته شکر دې پښتانه ځان ته وای دی پښتانه جبته لګه رکشوي ده او که ورته دی وای چې رته هندي یا پنجابي نو سربدلمات کی خو جبته ورکشوي ده امید دربه دي چې هغه په کوشش سره په دغه سره چې دی واپس پښتانه خپل قوم طرف تراشي دغه شانته د نور نسلونو کومه ځان سره ختمه کوي پښتون ځان سره بل سو کولی کی نو دا زما په خیال دی پښتون د پاره خوري د عزتي خبره ده بلکې د انسانيت د اسلام او د هر لحاظ سره چې دی نو دا د بل قوم دغه تا ورنوتل دا کثن من دي نو مونږ له پکار دادی چې مونږ د خپل قوم سره د خپل جبي سره د خپل بیل پیژنګلو سره مینه شروع کو کچرتا زمونږ خپل جبو ورکه شوی دا ګوري تاسو نن د يهودو چې نو سمرا زینو کې مثالونه ورکوي دا جبو خور کوا امرانی ورکوا ایو ورک خو نن وګوره په اسرائیل کې چې د ټول نصاب تعلیم چې د هغه په امرانی کې دی هغه یو ځل بیا خپل جبر راځوندې کا هغه یو ځل بیا چې دین خپل بیل وجود راځوندې کو او داسې راځوندې کو چې زما په خیال چې وسخته مکه دوله کې دوه دغه نخکاری کنه نو زما په خیال چې مونږ ورکنیو پښتانه چې د پښتانه دي دا ځانته نسب ده الله دیو کی چې د ایزانو پیژني خپل بیا له پیژنګلو پیژني او خپل د خاورو پیژني موږ اکثر ته وایو کنه چې د دې اباسین نواخله تر امو پورې د خاور شه ده نو دا ستاد پښتون قوم برخه ده پښتنه خوره ده د دې په ټولو وسایلو سرکاري چوکو نو کرو دفترونو ولنې حق د پښتون دی څنګه چې د نړیوال دستور دی نړۍ دستور دی عالمي دستور دی نو چونکه پښتنم دغه و چې را هندکوان سوکتي نو ښکارا خبره ده چې هندکوان پر خپل ټکی کې هغه دغه پټته هر څه پټتي یو سوال راوچتېږي لکه تاسو وخت ذکر وکړو چې د سترګو نه پته لګي د اصلي کوم چې د اصل هندیان دي کوم چې د هند خلک دي د سترګو رنګ څنګه لکه پیژنګلو درې مسیږي کېږي لکه عام سره چې ورته ګوري څنګه وي پیژنې د سیده چې دا د پوهانو یو دغه دی کنه خو زه به دا وایم چې پښتنو ته
دا اوس ګوره د ساينس یو مضمون دی ساينس باقاعده چې دی نو په دې باندې د هر انسان سترګې چې دي کنه د هر خاندان سترګې ګوري د هر نسب سترګې دا بیلې دي تاسو ته یقین نشته اوس خو دا خو ښکارا پیژنګلو بو کنه لکه ښکارا پیژنګلو کې ګوره دا دغه راځي سترګې راځي جب راځي جامه راځي دا هر څه چې دا په د ښکارا پیژنګلو کې راځي بیا چې دی اوس د ساينس دور راغو ستا ډي ان اے دی ستا سترګې دي ستا چې دی نو دغه دی دا ستا بیل پیژنګلو ده نو په خپل غور وکړئ وګورئ چې یاره دا څوک کېدی شي د سترګو نه د دغه نه معلوم په خپل شجره تپوس وکړئ او تاسو ته په خپل وایي چې یاره شجره څه ده یاد ساتئ 15 پیړۍ چې دی نو دی نشي تللی ببل هغه کې دی به تاسو ته وایي ستاسو نسب څه دی کومه قبیله ده کوم خیل دی کوم دغه دی کنه په اسانۍ سره که چا نه حقیقت کې ورکی دا خو څه قصور نشته دی او ما هغه چې دی نو قصوروار ګڼئ البته د هغه دی بیا په خپل ځان باندې غور وکړي په خپل دغه دی غور وکړي او ځان دی د نږدې تر خلکو سره چې دی نو دغه کې وتړي اوس که چېرته پښتنو سره اوسېږي او ورکته پښتون دی مکار دی چې هغه مونږ یې پښتون ومنو هغه ځان په خپل هم پښتون ومني او مونږ سره چې دی شریک شي ځکه چې نیکونه به زموږ سره شریک وي دغه به شریک وي هر څه به شریک وي کنه چې دونه ورکته خو مطلب دا چې دا پښتون دی که جبه پښتون ورځي او کنه ورځي زده بکی ځکه چې ډېر پښتنو نه خپل جبه ورکه ده نو لږ د سي زما په خیال چې ډېر په دې سیزونو کې به ډېر هغه دغه کیږو نه سختي ګو نه که یو کس ځان ته که تاسو وایئ چې دا پښتون نه دی او ځان ته پښتون وایي دا پښتون دی که هغه ژبه نه ورځي لږ نرمیږو به موږ لږ څه چې ډېر به نرمېدل غواړي د خپل قوم د بیل وجود د بقا دپاره د خپل قوم د راټولولو دپاره په خپل خاوره د اولني حق دپاره به مونږ په خپل دننه چې دی په دې خاوره باندې ډېر نرمیږو که یو کس ځان ته پښتون ووایي نو پام کوئ چې د ذات د دغه نه کار وانخلئ او د تعصب او د دغه نه کار واخلئ چې ځان ته پښتون ووایي دا پښتون دی بس د هغه په دغه پسې به نه ګرځئ که چېرته ستا په خاوره اوسي په پښتانه خاوره اوسي او ځان ته بل څوک وایي لکه د هند ځان ته وایي نو هغه ځان ته په خپله د هند وایي بیا هغه له پکار دي چې هغه په خپله دغه کې چې دا خاوره د پښتون ده دلته اولنی حق د پښتو او پښتون دی که چېرته هغه ځان ته په خپله عربي وایي چې زه قریشي یم او زه اوان یم او زه دا یم نو هغه له پکار دي چې یاره د عربو په خاوره باندې اولنی حق د عربو دی نو د پښتنو په خاوره باندې اولنی حق د پښتنو دی د عربو په خاوره باندې اولنی حق زه زر کالم په عربو کې اوسېږم زه عربي کېدی شم اولنی حق موملی شم نشم موملی نو که ستا هم دلته کې زر کالم کېږي که نه دا خاوره بیا ستا نه ده ستا په خاوره باندې ستا د نسب اولنی حق دی ستا د ژبې اولنی حق دی زما په خاوره باندې زما د نسب زما د ژبې اولنی حق دی نو زما په خیال چې دا دې ته به مونږ جنګ ونه وایو خو یو لوی مبارزه ده کول به غواړي او دوی ته به دا مینت کوو دا زهري به ورته کوو چې یا خو چې ستا په دغه کلونه ځان سره شوي دي ما سره شوي دي بیا ما سره یو ځای که نه ته بیا هم وایې چې نه زه خو هندی یم عربي یم پلانې یم دینګړی یم نو بس بیا خو د عربو په خاوره باندې د عربو اولنی حق شته د هغوی د ژبې اولنی حق شته زه په هند کې د هندیانو اولنی حق شته د نسلا نو بیا چې دی دلته کې بیا دا را سره ومنه چې دا خاوره د پښتون ده دا اباسین نه تر امو پورې او دلته اولنی حق د پښتون دی نو تمه ده چې په دې دغه په تاسو پوه شوي الله دې وکړي چې مونږ دا مبارزه چې دی نو ډېر په ښه نیت سره او اخلاص سره وکړو مننه ډېر مننه